اسماعیل یون وايي طالبان د ګیله وزیر د غایبانه جنازې ادا کولو اجازه نه راکوي. د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون چې د پنجشنبې په ورځ یې په یو ویډیویي پیغام کې په کابل کې د ګیله وزیر د غایبانه جنازې او فاتحې د ترسره کېدو ژمنه کړې وه، تازه په خپل فیسبوک لیکلي چې طالبان ورته د ګیله وزیر د غایبانه جنازې د لمونز اجازه نه ده ورکړې، خو دوی ورسره په خبرو بوخت دي چې دغه اجازه ترلاسه کړي. له تېرې شپې راهیسې پر ټولنیزو شبکو پرله پسې خبرونه خپرېدل چې له جمعې لمانځه وروسته به د ګیله لپاره د غایبانه جنازې لمونځ ادا شي، خو له بده مرغه طالبانو خلک له دې لمانځه او مذهبي مراسمو منع کړي دي. طالبانو د ګیله وزیر د جنازې او فاتحې له مراسمو خلک منع کړي او ان د هغوی د نیولو سپارښتنه یې هم کړې ده.